سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، ستاسو د روغتیا په هیله بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفاري د پښتو مضمون د 5م ټولګي 2م لوست کې تاسو سره یم چې زموږ د لوست عنوان دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. کتاب پاڼه هم 3مه پاڼه ده. زموږ جلسه هم چې ده 6مه ده، یعنی 6مه جلسه ده زموږ 2م لوست دی، ځکه چې موږ هر لوست په 3 جلسو کې تاسو ته وړاندې کوو او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د لوست هم 2 جلسې وړاندې تاسو تعقیب کړئ. دا هم 6مه جلسه راځي، یعنی په ټوله کې خو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 3مه جلسه. 5م ټولګي کتاب پاڼه هر کله تاسو ته اقدم د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې د کوم کتاب د کوم چاپ کال دی، او لکه څنګه چې موږ هر کار د لوی او بخښونکي خدای په نامه پیلوو، روز اوس هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره دغه لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوام یار و، په دې اړه معلومات ترلاسه کړ او نور معلومات چې تاسو ترلاسه کړ هغه دا چې د پرته له دې چې خلافت کو یعنې سوداګري هم کوله. دغه هغه موضوعات چې تاسو په تیر درسي ساعت کې ولوستل انشاءالله ستاسو زده شوي، او ستاسو کورنی کار هم دا و چې تاسو ته مې ویلي و چې پوښتنې جوړې کړئ او د ځوابو سره تاسو په خپلو کتابچو کې دا هم تاسو پوښتنې انشاءالله جوړې کړي دي، ځوابو سره له یاده کړي م دي. زه مطمئنه یم په تاسو باور لرم لایق زده کوونکي تل د ښوونکي خبرې مني، د مور و پلار خبرې مني او هغه څه چې د په ګټه یې هغه تل ترسره کوي. نو ستاسو په ګټه درس لوستل دي. ګرانو زده کوونکو، راځو د دې لوست کوم لغتونه چې دي دلته ګورئ. تاسو په کتاب پاڼه تاسو ته اول ښیمه، ځکه چې داسې نشي چې تاسو وایي ښوونکي د لغتونو د کوم ځای را پیدا کړي. بیا مې تاسو ته ټایپ کړي دي، لوی مې لیکلي دي دې لپاره چې تاسو ګورو. لومړی لغت چې زموږ دی تقوا. تقوا څه معنی؟ تقوا پرهیزګاري. تقوا له څو تورو څخه جوړه شوې؟ 1 2 3 4. د تقوا کلمه یا لغت له 4 تورو څخه جوړ شوی. سخاوت. سخاوت ځوانمردي، یعنی ځوانمرد سړی چې وایي دی. خلافت استازیتوب. خلافت څه معنی؟ خلافت استازیتوب. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته ګورئ په دغه لغتونه چې تاسو دلته وینئ، په دې کې پښتو خاص توري موږ نه وینو، خو دلته په یو لغت کې معنی چې ده پښتو ځای ده. پښتو ځای تاسو دلته ګورئ، پښتو ځای ده، او بله هم ړی، کنډکدار ړی ده چې تاسو دلته یې وینئ. راځو بل لغت چې موږ دلته لولو هغه هم مصحف د قرآن کریم کتاب. مصحف معنی څه شی ده؟ د قرآن کریم کتاب. شتمنۍ هم معنی ده دارایی. شتمنۍ څه معنی؟ دارایی. وړانګې هم پلوشي. وړانګې ګورو دلته بیا هم ړی د پښتو ژبې خاص توری کارول شوی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر شئ دې لغتونو ته چې تاسو دغه لغتونه وکولی شئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ، جملې ورته جوړې کړئ او له یاده کړئ. په هر درسي ساعت کې تاسو ته دا خبره یادوم چې دا لغتونه له یاده کړئ، ځکه چې که تاسو د یو لوست لغتونه په هماغه درسي ساعت کې تاسو له یاده کړئ هماغه ورځ، دا به ډېر اسانه شي. که تاسو چیرې دغه لوست په هماغه ورځ کې لغتونه له یاده نه کړئ، امتحان کې تاسو ته ډېرېږي، هغه وخت تاسو دا کار نشئ کولی. نو تاسو کولی شئ لږ لږ د هر درسي ساعت لغتونه په هماغه خپل درسي ساعت کې هغه له یاده کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو لکه څنګه چې ګورئ د کتاب فعالیتونه دي. د کتاب فعالیتونه هم یو ځل بیا تاسو ته راهنمایي کوم او کاروم، ځکه چې ممکن تاسو په کور کې څوک نه وي چې تاسو سره مرسته وکړي. دغه لپاره
دلته وګورئ وایي لاندې جملې ولولئ او نومونه پکې وښیئ، بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې دلته نومونه کوم دي؟ ډېر ښه، دا هم نوم دی او دا هم. دغسې تاسو که چیرې د کتاب متن رااخلئ او هلته وګورئ نومونه پکې پیدا کړئ. په دې یوه جمله کې چې ګورئ دلته ما نومونه تاسو ته ښکاره کړئ، تاسو کولی شئ دغسې په ټول متن کې نومونه پیدا کړئ. بل فعالیت چې دی وایي په لاندې جملو کې د ربط توري وښیئ او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. موږ د ربط توري یا عادات تعریف داسې ویلی دی چې د ربط توري یا عادات هغه کلمې یا توري دي چې په خپله معنا نه لري خو د نورو کلمو سره راځي او د هغوی معنا تکمیله کېږي او یا هم د جملو په منځ کې د جملو د مطابقت جوړونې لپاره. لکه ګورئ زه تاسو ته دلته لیکم کتاب. کتاب دا څه ډول کلمه ده؟ دا یوه خپلواکه کلمه ده. خپلواکه کلمه هغه کلمې ته ویل کېږي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. که چیرې زه تاسو ته وایم کتاب، ستاسو په مغزو یا ذهنونو کې یو څه انځورېږي چې زما منظور څه دی. خو که چیرې زه ووایم د ل مې دلته وګورئ تاسو ترې معنا اخیستی نه شئ. خو که چیرې زه ووایم ما وویلې عادات یا توري هغه کلمې یا توري دي چې د په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري خو د نورو خپلواکو کلمو سره د یو ځای کېدو له امله د دوی معنا تکمیله کېږي. لکه کتاب مې، ګورئ کتاب مې، دلته کتاب مې څه شو؟ ښکاره یې کړ چې دا کتاب ملکیت زما ښکاره کړ چې دا کتاب زما دی. نو دغسې تاسو راځئ په دغه فعالیت کې هم کولی شئ دغه توري یا عادات په ډېره اسانۍ سره ښکاره کړئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. ګرانو زده کوونکو دلته د ربط توری کوم یو دی؟ دال. دلته د دال دنده څه ده؟ دغه دوه نومونه سره ربط ورکړي او ځای کړي دي. وګورئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه که چیرې موږ دغه ربط توری لرې کړو، ګورئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. د دې جملې معنا سمه نه ده که موږ دغه د ربط توری یا دال لرې کړو. خو که چیرې وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، دلته معنای تکمیله کېږي. همدغسې راځو په هم دلته که په یوازې وګورو معنا نه لري خو د کلمو خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي او د هغوی معنا تکمیله کوي. ګورئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لارښوونه که وایي زموږ جمله سمه نه ده، خو که ووایو په لارښوونه بیا جمله تکمیله کېږي، معنا تکمیله کېږي دغه جملې. دلته ګورو بل د ربط توری چې دی دال دی په لارښوونه د اسلام. که چیرې موږ دغه ربط توری لرې کړو په اسلام په لارښوونه اسلام دا خو هېڅ معنا نه لري یا په اسلام داسې معنا نه لري، یعنې هر یو د خپله دنده لري. دلته وګورئ په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. دلته کوم ربط توری دی؟ اول کوم یو و؟ ډېر ښه، اول ربط توری چې و دال و. دلته تاسو ته هر یو یې ښیم.
په اول فعالیت کې څه اول دال و بل کوم یو و دلته وګورئ بل د بیا هم دال دی بیا راځو په ډېر ښه دا څه و یعنې په دغه ټوله جمله کې موږ دوه ځلې د رب توری پ درلوده او دوه وارې هم د رب توری دال درلوده ګورئ دلته بله جمله کې د تقوا او حیا خاوند و د او په دویمه جمله کې کوم دي په دویمه جمله کې دال او دریمه جمله راځو دریمه جمله کې همدا راځي په سخاوت کې شهرت درلود تاسو پیدا کړل په بیا هم بله توره جمله کې بیا راځو بله جمله چې ګورو له لیک او لوست سره یې مینه وه له لیک او لوست سره یې له په څلورمه جمله کې لیک او سره د لیک او لوست سره دا څه شی شول دا هغه عادات یا د رب توري شول چې په دغه جملو یا فعالیتونو کې تاسو ولیدل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې درسي ساعت کې څه کوئ دلته ویلي کورنی کار د متن نوې کلمې خپلو کتابچو کې ورسوئ او په جملو کې هم وکاروئ ما تاسو ته دلته لغاتونه لیکلي دي که چیرې تاسو ته داسې یو لغت بل هم ښکاري په متن کې چې هغه نه وي کولی شئ د دې لغاتو ترڅنګ هغه هم ولیکئ او جملو کې وکاروئ ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درسي ساعت چې دویم لوست هم په 3 جلسو کې پای ته ورسوو الله مو مل شه خدای په امان ښه ورځ بریالي اوسئ